دا سیمه اوس هغسې نه ده ترې ځنګل جوړ شوی دا سیمه اوس هغسې نه ده ترې ځنګل جوړ شوی ورته که ژوند غواړې نو دلته بشر مه راپرېږده دا سیمه اوس هغسې نه ده ترې ځنګل جوړ شوی ورته که ژوند غواړې نو دلته بشر مه راپرېږده دلته قدم په قدم ګرځي د هوس ترندې کاکا وړ د خو دا لور دې بهر مه راپرېږده السلام علیکم ګرانو کتونکو ستاسو ادبي ملګری داود شاه درد یمه تاسو خپرونه ګورئ مایار خپرونه مو نن یو ځل بیا د یو تکړه شاعر سره ده شاعر څوک دی د کوم ځای دی د ژوند په اړه یو څو خبرې کوو او دې ښایسته شعرونه تاسو ته ډالۍ کوو ډېر ګران ډېره مینه او احترامات ومنئ بسم الله الرحمن الرحیم د هر څه نه مخکې خو د مایار ټي وي او د داود شاه درد ډېره زیاته مننه کوم چې زه هم د دې جوګه وګڼلم او زموږ طرفوه راغی د مایار کتونکو سره خپل ځان معرفي کوي څوک یې د کوم ځای یې تخلص مو څه دی زما جي فضل خدا نوم دی فضل مې ادبي نوم دی مسلم آباد سټیشن کورونو 400 اوسیدونکی یم او دا مهال په یو پریویټ سکول کې استاد یم بس دغه د ما ژوند خپرونه مخ په وړاندې بوزو خپل شعرونه را سره شریک کړي د غزل نه وړاندې به درته څو شعرونه ووایم چې بیخي زینه خو دومره ده چې مختصر لاړ شي بیخي زینه خو دومره ده چې مختصر لاړ شي یاد چې دې راشي نو زما سکون اکثر لاړ شي بیخي زینه خو دومره ده چې مختصر لاړ شي یاد چې دې راشي نو زما سکون اکثر لاړ شي ځینې مخونه په سترګو باندې ښه نه لګي ځینې مخونو پسې سترګو نه نظر لاړ شي دا شعر بیا ووایه مننه ځینې مخونه په سترګو باندې ښه نه لګي ځینې مخونو پسې سترګو نه نظر لاړ شي زما بچي په بارودو باندې والوزوي خپلو بچو سره سپوږمۍ ته په چکر لاړ دا شعر مننه جی زما بچي په بارودو باندې والوزوي خپلو بچو سره سپوږمۍ ته په چکر لاړ شي زما د زړه په ورخه غټ باچاخاني لیک دی زما د زړه په ورخه غټ باچاخاني لیک دی بل څوک تر مرګه منم نه چې په دې ور لاړ شي مننه زما د زړه په ورخه غټ باچاخاني لیک دی بل څوک تر مرګه منم نه چې په دې ور لاړ شي او شعر د هجران صاحب ته ډالۍ وي چې دا ځل به بیا لکه سینګار او شونډې سرې نه کړم دا ځل به بیا لکه پیکه پیکه اختر لاړ شي دا شعر بیا ووایه مننه دا ځل به بیا لکه سینګار او شونډې سرې نه کړم دا ځل به بیا لکه پیکه پیکه اختر لاړ شي مونږه د عدم تشدد نظریه نه پرېږدو درد صاحب مونږ د عدم تشدد نظریه نه پرېږدو مونږ پرې قایم یو زمونږ د پکې سر لاړ ډېر ښه شعر دی مونږ مننه جی مونږ د عدم تشدد نظریه نه پرېږدو مونږ پرې قایم یو زمونږ د پکې سر لاړ شي د غزل مطلب ده چې تیر سره لتا د امتحان مې د خدای نکی تیر سره لتا د امتحان مې د خدای نکی دا دعا کوم چې بې لتانه مې د خدای نکی امین امین تیر سره لتا د امتحان مې د خدای نکی دا دعا کوم چې بې لتانه مې د خدای نکی او وروسته انتهاوي انتها سره به ګورم رستو انتهاوي انتها سره به ګورم ای مړې ناکام د ابتدا نه مې د خدای نکی او دا مننه او دا نظریه ژوند د دې کې مینه ده او امن دی دا نظریه ژوند د دې کې مینه ده او امن دی بله نظریه له باچاخانه مې د خدای نکی دا شعر بیا ووایه دا نظریه ژوند د دې کې مینه ده او امن دی بله نظریه له باچاخانه مې د خدای نکی او تا زما بابا د جنتونو نه راوستی دی تا زما بابا د جنتونو نه راوستی دی تا باندې دوکه چرته شیطانه مې د خدای نکی او مننه او ګرانه زندگی د خو څوک شته چې حوصله راکوي ګرانه زندگی د خو څوک شته چې حوصله راکوي غریب د یم خو بې جانانه مې د خدای نکی ګرانه زندگی د خو څوک شته چې حوصله راکوي غریب د یم خو بې جانانه مې د خدای نکی هجران صاحب ما ورته ویل زما خبرې چاته ونکې ما ورته ویل زما خبرې چاته اونکې ویل یې مړه زه دومره شیطانه مې د خدای نکي او دا شعر دوباره د هجران صاحب دپاره ووایه مننه جی ما ورته ویل زما خبرې چاته اونکې ویل یې مړه زه دومره شیطانه مې د خدای نکي او مقصد چې تا سره فضله مې سړه روټۍ قبوله ده تا سره فضله مې سړه روټۍ قبوله ده ستانه چې بغیر وینو ودانه مې د خدای نکي شعرونه به درته جي بیا ووایم د غزل نه وړاندې چې
یو مې د جانان په شانتې ښکلې چرته نشته دی یو مې د جانان په شانتې ښکلې چرته نشته دی بل زما د ځان په شانتې ښکلې چرته نشته دی مننه یو مې د جانان په شانتې ښکلې چرته نشته دی بل زما د ځان په شانتې ښکلې چرته نشته دی او مورې د ډیر عمر دی دعا کې که ښکلا وینو بیا خو د شیطان په شانتې ښکلې چرته نشته دی مورې د ډیر عمر دی دعا کې که ښکلا وینو بیا خو د شیطان په شانتې ښکلې چرته نشته دی او دا په مزدورۍ کې مې جانان ماله جوړ کړی دی دا په مزدورۍ کې مې جانان ماله جوړ کړی دی چپ د دې پیزوان په شانتې ښکلې چرته نشته دی او مړه دا مذهب او عقیدې به یو طرف ته کړو هجران صاحب مړه دا مذهب او عقیدې به یو طرف ته کړو مړه د انسان په شانتې ښکلې چرته نشته دی مړه دا مذهب او عقیدې به یو طرف ته کړو مړه د انسان په شانتې ښکلې چرته نشته دی یو مې د خوشحال په شانتې ښکلې چرته نشته دی او بل د باچا خان په شانتې ښکلې چرته نشته دی یو مې د خوشحال په شانتې ښکلې چرته نشته دی او بل د باچا خان په شانتې ښکلې چرته نشته دی د غزل مطلب ده چې دروغ وایي چې مینه هر حسین باندې ماتیږي دروغ وایي چې مینه هر حسین باندې ماتیږي والله که زما مینه بل جبین باندې ماتیږي دروغ وایي چې مینه هر حسین باندې ماتیږي والله که زما مینه بل جبین باندې ماتیږي او د ښادې ورځې مخ به څنګه هغه سړی مومي درد صاحب د ښادې ورځې مخ به څنګه هغه سړی مومي چې زور یې په کمزوري او مسکین باندې ماتیږي مننه د ښادې ورځې مخ به څنګه هغه سړی مومي چې زور یې په کمزوري او مسکین باندې ماتیږي او چې تاسو داسې سپین مخ به حجابه ګرځوئ نو روجې به موږ نه خود په ماسپښین باندې ماتیږي مننه جی چې تاسو داسې سپین مخ به حجابه ګرځوئ نو روجې به موږ نه خود په ماسپښین باندې ماتیږي او په ساس کې چرته گزاره د هغه کیږي په ساس کې چرته گزاره د هغه کیږي د کم سړي چې تنده روغ ګبین باندې ماتیږي او سوس نه پزل می د ازل نه د زړه سر دی سوس نه پزل می د ازل نه د زړه سر دی زما غصه او مینه خپل شیرین باندې ماتیږي ډیر ښکلی ګرانه ډیره مننه جی ډیره مننه فضل صاحب ډیر ښکلي خوندور شعرونه ګرانه ستاسو ډیره مننه کوم چې خپل قیمتي وخت او خیالات مو سره شریک کړل ستاسو هم ډیره زیاته مننه کوم د معیار ټي وي او ستاسو د ټول ټیمو ډیره زیاته مننه کوم چې زموږ ترخوا راغلل ښاد راته اوسئ ډیره مننه ګرانو کتونکو په خپرونه کې مو راسره فضل خدا فضل صاحب واورېده یقینا چې دغه شاعرانه به تاسو خوندونه اخیستي وي زموږ د معیار خپرونې به دغه شان جاري او ساري وي ما سره ناست تسبیح الله هجران صاحب او مصعب شاه لور کې اجازت په خپلو دواګانو کې مونږ ټول یاد ساتئ الله پامان